چې کله د ذوالحجې میاشت ښکاره سي یا میاشت راوخیږي یا د ذوالحجې دغه 10 ورځې چې کومې دي یعنی د میاشتې پر 10مه بیا اختر چې دی هغه راځي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي که چا د قربانۍ اراده کړې یې نو بیا د ده دپاره مناسبه دا ده ښه خبره دا ده په دغه 10 ورځې کې دی د خپل سر ویښتان یا نوکان یا دغسې مطلب ژره بریتونه دا دی نه دی برابروي دا 10 ورځې دي دغه کار چې دی هغه پرېږدي دا ولې هغه وجه دا ده چې دا په مشابهت د حجانو سره راسي په دغه شپو کې دی احرامونه تړلي دي خو د بعد مرغ اسلام فرمایي که څوک اراده د چیش لري د قربانۍ نو هغه دی بیا دا کار وکړي ښه خبره ده او که نه وکړه هېڅ بده خبره نه ده یو سړی دی مثلا نوکان یې ډېر وخت نه و پرې کړي د هغه رقم مطلب بال مال یې نه و برابر کړی 40 شپې پر رسېدلې بیا به ګر سره د خدای دې وکړي چې اختر ته یوه ورځ پاته ده به ته نوکان خامخا پرې کوې اوس ضروري ده لازمي ده ولې وخت ډېر ورباندې تېر شوی دی اوس ګوره څه دی خبرې دي کله کله تی د ملایانو څه واورئ چې میاشت راوختله بیا نوکان مه پرې کوئ نوکان مه پرې کوئ څه معنا فرض ده دا خبرې تی دوکه کړي یاست نوکان مه پرې کوئ سر بال مه سره جوړوئ انو تی پریشانه سي یا دی دې ووایي ملایان چې یاره په دا 10 ورځې کې چې دی نوکان نه کوي پرې ښه خبره ده که مو پرې کړو ګناهګاره کېږي نه خرابېږي نه قربانۍ ته دې تاوان نه رسېږي ایمان ته دې تاوان نه رسېږي بیا به نو تا ته اختیار میلاو سي لکه اوس دا خبره را روانه ده پیغمبر علیه السلام مبارک چې و چې چیرې به عیدګاه وکړله عیدګاه بس دالته بیا خپل د اختر پسه یا ورش یا غویې هر څه چې دا بیا حلالوي او دا مستحب کار دی په عیدګاه کې سړی خپله قرباني وکړي نو چې دا خبره سړی زه وکړم چې یاره دا قرباني به سړی په عیدګاه کې کوي پیغمبر صاحب په عیدګاه کې ورته څه جمع کوي صحیح شو دا خبرې یو خبر د ملایانو خانه خرابه ده چې عمر ته په نیمه خبره مې پرېږدو به زه درته وایم چې ته به نوکان نه پرې کوې یاره نه پرې کوې څه معنا فرض ده که واجب ده یاره دا خبره ده چې نیکې پرې ډېره ښه خبره ده که دې پرې کو ګناهګاره کېږې نه که دې نه کو پرې خدای تا ته ثوابونه درکوي بس هر سړی به اختیار کړو اوس یو سړي د نوکانو څخه بد کېږي نوکان غټېده خوند نه ورکوي بیا ګروم په کېږي یو خو په احرام کې احرام والا خو مجبور دی هغې کولی نه شي اوس ما ستا ته راواخله د چا برېتونه غټ شي هغه وایي یاره زما د والله که پکې کېږي اوس که ویې کړه هېڅ بده خبره نه ده ها د حاجانو سره د مشابهت اختیار کړي الله به یې وزرونه درکړي الله به اجرونه درکړي خو ضروري کوایه مه که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ